د پروان ولایت امنیه قوماندان د لغمان له امنیه قوماندان سره ولیدل. د پروان ولایت امنیه قوماندان جنرال محمد زمان مموزي چې د لغمان ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد رفیع مموزي قومي مشرانو او دینی علماء کرامو مالتیا کوله لغمان امنیه قوماندان پاسوال نبی جان ملاخیل سره په لیدنه کې نوموړي ته د نوې دندې مبارکي وویله. نوموړي په خبرو کې د دې ولایت د ولسونو ملاتړ له خپل نظام سره تر ټولو ښه وباله. ویې ویل چې د دې ولایت د ولسونو ارمان امنیت دی چې باید په شریکه ورته د سولې او امنیت زمینه برابره کړو. د پروان امنیه قوماندان د ښاغلي ملاخیل هڅې او چارې هم وستایلې. وروسته لغمان امنیه قوماندان پاسوال نبی جان ملاخیل له ښاغلي مموزي مننه وکړه. وی ویل چې موخه خپل هیوادوالو ته خدمت کول دي او د ولسونو په ملاتړ به د دې ولایت اوسیدونکو ته د امنیت زمینه برابروي. لغمان امنیه قوماندان په دې برخه کې د ولسونو قومي مشرانو، دینی علماء کرامو او ځوانانو همکاري مهمه وښوده.